کله یو انسان ته اور ولګي یا اور واخلي، په دې وخت کې به د ده سره ته څه کوې؟ یا څوک قصدن ځان ته اور کېږدي خودکشي کوي، او یا داسې وشي چې ده ته د اور نه چاته اور ولګي. ګوره په دغه وخت کې منډه وال چې دي که نه دا ډېر زیات خطرناک دي. که یو انسان ته اور لګېدلی دی او دی منډه وایي نو دا اور به نور هم تیزېږي. منډه د دې علاج نه دی، په منډه باندې دا اور نه مړي. اوس دله څه کول پکار دي؟ کله چې کوم انسان ته اور ولګي دله پکار دي چې ورغړي، مسلسل په ځمکه باندې ورغړي. که دی چېرته غړي یو سایډ او بل سایډ په ځمکه باندې داسې د ده لګي که نه نو دا اور به په دې طریقه باندې د ده نه مړ کېږي. دله خورغښتل پکار دي، د ده لپاره خو دا طریقه ده. اوس په دېس کې یو کس اور اخیستی بل کس ورته ګوري، هغه له څه پکار دي؟ د بل کس له پکار دا دي چې یو غټ دروند کمبل، که لون یې ډېر ښه دی او که لون نه نو دا کمبل دې راوړي او په دې انسان باندې دې ور واچوي، تاو دې کړي تېر چاپېره، یا بړستن د مثال هغه دې راوړي او دا چا چې اور اخیستی د دې نه دې تېر چاپېره تاو کړي، نو د دې سره به اور ته اکسیجن بند شي. چې اکسیجن بند شي نو د دې انسان نه به دا اور په خپله مړ شي. اوس کله چې د انسان نه اور مړ شو، دی ورغښتو هغه اور مړ شو، یا تې چا کمبل تاو کړو، بړستن وغیره تې تاو کړو او د ده نه هغه اور مړ شو، بیا څه کول پکار دي؟ د ده نه دا کپړې مپړې چې دا مکمل لرې کول پکار دي او دا هسپتال ته ریفر کول پکار دي د دې نه وروسته.